امنونه کې هلي د ما ټولو لر بر افغانانو ورونو نننۍ ویډیو په دې باره کې ده چې په پاسپورټ باندې یا په نېشنلټۍ باندې سړی خپل د قومیت نه خلاصیږي. آیا د پاکستان ټول ولس زموږ دشمن دی؟ آیا ګل خان زموږ دشمن دی؟ په دې باره کې زما ویډیو ده او هیله کوم چې دا را سره شیر کړه. ډاکټر صاحب نجیب یو خبره کوله، ویل موږ دې مجاهدینو ته ویل چې موږ مسلمانان یو، ستاسې ورونو راځه سره کینو. و دې وایي چې نه تاسې مسلمانان نه یئ. وی پیغمبر علیه السلام به کافر مسلمانان کوي، دې د مسلمانان نه وایي کافر جوړوي. زما دا میسج دا ویډیو د افغانستان ځوانانو ته او د په ټیک ټاک کې زلمیانو ته ده. زما صحت هم ښه نه دی، ناجوړه یم د څو ورځو نه، غوښتنې چې یوه میاشت دپاره رانه شم، خو په ټیک ټاک او په سوشل میډیا مې یو رقم ته حل وکړو چې څه حال دی. زړه مې درد وکړو او غوښتنې او هیله کوم چې تاسې ما ته د مشر په سترګه ګورئ، زما خبرې به بده نه منئ، زما خبرې به منئ. همیشه ما ته د مشر خطاب کړئ او دا پرېږدي چې زما هغه لږ خلکو ویډیو شیر کړئ چې یاره ته نفرتونه جوړوي. هغه پوره ویډیو چې واري بیا ټول هر څه ورته معلومیږي چې ما څه ویلي څه مې نه دي ویلي، خو هغې پسې به نه ګرځو. ګورئ، تاسې ته د ښکته پښتونخوا ورونه راشي لایفونو ته، تا ته وایي زه افغان یم، په قام افغان یم، افغانستان درې رنګه ملي بیرغ دې منم، احمد شاه بابا دې منم، میرویس خان بابا دې منم، اشرف غني دې منم، ډاکټر صاحب نجیب دې منم، هر څه دې منم. ته بیا ورته وایې چې وروره ته خو ګل خان یې. دا کوم منطق، دا کوم دلیل دی؟ ته ورته دا خبره کوې چې تا ولې د پاکستان پاسپورټ اخیستی او ته ولې د پاکستان قانون مني؟ نو وروره د چا قانون ومني؟ د چا پاسپورټ په جیب کې واچوي؟ ته ما ته د دې جواب راکړه. په 2000 کې زه منم چې د پاکستان موږ سره زیاتې کړې، خو یو پاکستان خو نو دلته خو 40 ملکونو په دې لندن کې افغانان پراته دي، په امریکا کې پراته دي، په فرانسه کې پراته دي، د ټولو د دې ملکونو پاسپورټونه اخیستي او دا قانون مني. زه په دې سره اشاره په دې وطن کې نشم تللی، نو خو مجبور یم چې د دې قانون ومنم. نو دا خلک پاکستان کې اوسېږي، کورونه دي، نو چې دې د پاکستان پاسپورټ وانه لید، کوم دي پاسپورټ والی سفر په کوم ځای کې څه رقم دغه وکړي. و دا د پی ټي ایم د مرګړي چې دي په کراچۍ کې یا په دې منظور پښتون دا ټول دي څومره چې پښتانه دي دا چکدي صاحب نه نیولې ته ایمل ولی خانه پورې، خو د پاکستان پاسپورټ په جیب کې دی، پاکستان شناختی کارت په جیب کې دی که نه. نو د دې نه خو ته ستا قومیت په پاسپورټ نه ختمېږي. هغه درته وایي چې زه افغان یم، وروره پاسپورټ یې راکړی، پاسپورټ یې نېشنلټي که سبا د پاکستان مات شو، خو دا به بیا به څه دا په قوم باندې څه شي؟ دا به وایي چې زه پاکستاني یم، خو دا به وایي چې زه افغان یم. نو ولې ورونو موږ خپل پښتانه ځان نه ټول ناراضه کړو؟ ولې په لایفونو کې لږ اوس درته یو څو کسان ښیم. شهاب په نوم باندې یو هلک دی، د خیبر پښتونخوا دی، د دغه په نوم باندې زیارت ګل په نوم یو هلک دی، ارشد په نوم، داسې نور ماته نومونه نه راځي. هغه وایي چې موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره مینه لرو، درې رنګه ملي بیرغ سره مینه لرو، موږ په قام افغان یو، او تاسې مهربانه راځئ او هغه م رانیولي. مه کوئ داسې ورونو، داسې نور ډېر داسې نه ښیم، دغه یو ډېر داسې پښتانه یې زموږ ښکته. نو هغه څوک یې وروره؟ ملي بیرغ زموږ په افغانستان کې را سره څوک نه مني، او ته ورشه د ټول نه زیات په پاکستان کې زموږ ملي بیرغ دی. ورشه وزیرستان پرې ډک دی، جنوبي پښتونخوا پرې ډکه ده، کراچۍ پرې ډکه ده، همدغه د عمران خان جلسې کېږي د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ پکې. نور څوک یې اسلام آباد په دغه یې راته ولګوئ. او دغه ارشد ورور چې دی دغه په کوم دي کې هوټل یې کړی، کلونجي ماما باندې مشهور دی. زه ورته سلام کوم چې زما ملي بیرغ یې په خپل دغه کې لګولی هوټل کې. مهرباني زه ډېره مننه کوم. وره طاهر خان نه لګولی، موږ افغانانو پې څومره نیوکې وکړې، او چې دې لګولی موږ د بزنس لپاره لګولی. ګورې ورونو لږ فکر وکړئ. ځوانانو زما ورونو خفه کېږئ ما نه، ما زموږ نه ټول پاکستان دشمن دی، نه زموږ ټول پاکستان سره دشمني شته. زه خپله د پاکستان خلاف سړی یم، تاسې زما ویډیوګانې ګورئ هر څه، خو زه د پاکستان د ولس خلاف نه یم. زه د پاکستان د ولس هغه ښه زه د هېڅکله نه یم، ما 100 ځل دا خبره کړې، خو د بده مرغه هلته د شیطانۍ خبره ډېره مشهورېږي. زه د چارسدي د خلکو ښه منم، د مردان د خلکو ښه منم، د ثوابۍ د خلکو ښه منم، د بډابیرې د خلکو ښه منم. څومره چې ښکته پښتانه دي موږ سره په ولس کې موږ سره ډېره مینه راکړې، اوس هم موږ له مینه راکوئ، مګر د حکومت سره زموږ شخړه شته دی. د دغه ظالمانو په خلاف باندې موږ د عام ولس په خلاف نه یو. نو تاسې مهرباني وکئ ورونو، یو بل ته داسې خلک ګوري چې تاسې خپل په صفونو کې اضافه راولئ، نه خپل صفونه کمزوري کړي او په زوره باندې سړی مجبور کړي چې ته ګل خان یې او ته فلانې او ته پیستانې، او دا نومونه پې کېږي او هغه زموږ خپل دغه نه لرې کړو او د دشمن په صفونو کې ودرېږي. هغه ما سره هر څه مني، زما ورسره نور څه کار دی؟ که چېرته د غیرت خبره وي، موږ یا په 2001 کې دلته په افغانستان باندې حمله وکړه، امریکایانو برطانیانو ټولو موږ دا پاسپورټ ګزار کړی دی، یا دا نېشنلټي م د دې انکار هم کړی دی دې وطن نه هم دی کړی.
آیا موږ په دې ټرافیک لایټ باندې په سره اشاره نشو تللی؟ قانون به منې. ګورئ دغه چې تاسې ورته ګل خانان ویوئ که کله د افغانستان حالت سم شو قسم په خدای دی چې دی به د پنجاب نه مخ اړی افغانستان ته خپله به پاسپورټ هم جوړوي خپله به تذکره. اوس خو مجبوره دی هغه وایي چې ته ویزې ته پاکستان ته راځې علاج ته پاکستان ته راځې په $1200 ویزا لې د پاکستان مزدورۍ ته دلته رامنډوي. زه څه کومه چې د افغانستان لر او بر سره یو ځای کېږي. دا خبره ده ورونو. دلته په زرهاو د ښکته پښتونخوا ورونه انګلینډ ته فرانسې ته ماته معلوم دي جرمني ته دې ملکونو ته راغلي ورته ویل په افغاني کیس باندې راغلي افغاني کیس یې ورکړی ځکه چې مجبور شو بله لار ورسره نه وه. ورته ویل زه د افغانستان یم او دلته یې په ویزې واخیستې فامیل موږ هېڅ احسان پرې نه کوو ځکه چې موږ ویو چې دا لر او بر یو افغان دی ټاټکه پورې زموږ خاوره ده نو بیا ولې دې زه بهیلتوب وکړم بیا ولې ورته پیغور ورکړم. هیله کوم چې د مینې محبت پیغام ورکړئ او یو بل ته پیغورونه مه کوئ چې هر څومره کومک هم یو بل سره کېږي د الله د رضا دپاره. که یو جومات جوړېږي که یو بیمار وي که یو بله واقع باید موږ لر او بر ټول مسلمانان کوم وکړو لر او بر یو بل سره کومک وکړو او دغه مسالې سره حل کړو. الله دې وکړي چې زما په خبرو خفه شوي ناست دی. زما ویډیوګانې زه پوهېږم خلک شیر کوي د شیطانت دپاره. ما هېڅکله د نفرت ویډیو نه ده کړې خو زما ټوله ویډیو چې تاسې وګورئ تاسو ته بیا ټول معلومات کېږي. په دې هیله چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ او دغه نفرتونه په سوشل میډیا کې ختم کړئ. خپل دشمنانو صفونه مه اضافه کوئ. دوستان دي دغه زموږ ورونه دي چې افغانیت را سره مني پښتونولي را سره زما بیرغ مني زما هر څه مني زما ورور دی. ډېر داسې افغانان دي چې نه مې ملي بیرغ مني نه مې احمدشاه ابدالي مني نه مې صاحب مهربانه غازي امان الله خان مني نه ډاکټر نجیب مني. زه د هغې نه دا زه بهتر ګڼم. هیله چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ.